سپوږمۍ تر کلي. سلامونه. د سپوږمۍ تر کلي د خپرونې درنو مینوالو ستړي مشئ. تېره شپه مو د وړانګې ناول 14مه برخه واورېده. نن شپه مو د دې ناول 14مې برخې ته هرکلی کوو. درنو اوریدونکو، په تیرو کې مو واورېدل چې د زرغون ورور په کلي کې د خلکو له خبرو ډیر په تنګېږي او زرغون ته احوال رالیږي چې ژر تر ژره یو ځلې تر کوره ورشي. زرغون هم د ورور خبره مني، له خپلې دندې څو ورځې رخصت اخلي او د خپل کور پر لور ځي. او ورور یې غواړي چې له زرغون سره د واده په اړه خبرې وکړي. تر دې ځایه را رسېدلي وو چې زرغون وویل: لالا، د خلکو کیسه کې مه اوسه، وایي دوه به سره جوړ شي او د دریم به مخ تور شي. زه او ته به اوس د چا په خوله لاس ږدو. نو کلیوال که رښتیا دومره تکړه وي نو خپل کار دې سم کړي، بیا دې په پردیو کې وغږیږي. دا چې تر دې وروسته به څه پیښیږي په دې برخه کې اورو. ورور یې وویل: ښه، دا ووایه چې اوس دې څنګه خوښه ده واده ته؟ زرغون په خندا وویل چې څنګه ستا خوښه وي نو زما هم همغسې در سره خوښه ده. ورور یې وویل: نه، دا درواغجنه ده. که دې زما خوښې ته کتلی نو واده څه چې اوس به د اولاد څښتن وې. زرغون په خندا وویل: خیر دی، کیدای شي په همدې کې مو خیر وي. ورور یې وویل: زرغونه، خبره به سرسري نه تېروي. دا ځل چې هر څنګه وي، که په خپله خوښه یې کوي او که زما په خوښه وي، واده به کوي. همدومره خاطر دې بس دی. زرغون وویل: سمه ده. ورور یې وویل: سمه دې څه کوم، راښیه څوک په نظر درغلي که لا هوایي ګرځې؟ زرغون په خندا وویل: هو. ورور یې وویل: څوک دی؟ زرغون وویل: داسې څوک ده چې ستا به خوښه نه شي. ورور یې وویل: لکه چې کومه مکتبه یې ده؟ زرغون وویل: هو. ورور یې وویل: نه پوهېږم چې په دې مکتبیو کې تا څه لیدلي چې له ایمانه هم در باندې ګرانې دي؟ زرغون وویل: لیدل یې څه کوې لالا، تا څه بد پکې لیدلي چې داسې ورټ دې ترې کېږي؟ ورور یې وویل: زما خو په دې ورټ ترې کېږي چې خپل ډول ته خوشحاله وي. کری ورځ دوی وي، شامپو وي او هنداره، په کټپیس جامې څنډي، نورې نه اخلی زده او نه پخلی. ګډ ژوند خو یې له سپي هم بدې سي. بس دې ته نیغې ناستې وي چې خپل لون له څنګه کړي، نور د چا په کیسه کې نه وي. نو ته ووایه چې داسې ښځه زه څنګه په درګاه رانه باسم؟ زرغون په خندا وویل: لالا، ټولې داسې نه دي لکه دا ته چې وایې. دا د لاس ګوتو ته ګوره، دا هم یو برابر نه دي. نو پاتې خو لا مکتبۍ ښځې شوې. ورور یې وویل: طرفدارۍ مه کوه، د کور ښځې نه دي. زرغون وویل: نه لالا، دا در سره نه منم. دا زه چې درته ښیم، دا ګوره، که کورنۍ یې ووایې د ښې پښتنې کورنۍ ده، که د کور کار ووایې له ښو یې ښه زده، که ګډ ژوند ووایې له ښو یې ښه کوي. لنډه ده، که له دې کلیوالو پیغلو چې ته پرې مین یې که ښې نه وي نو ترې خرابې هم ولا کوي. ورور یې وویل: قسم مه کوه، ما ته معلومې دي دوی کوڅۍ ورکې کړي، صفت به یې نه راته کوې. زرغون وویل: ګوره لالا، یو لیدل وي او بل اورېدل. ته له اورېدلو غږېږي، او زه چې څه درته وایم په دې خپلو ګناهګارو مې لیدلي دي. دا یې لا څه کوې؟ 100 نورې ښېګڼې مې پکې لیدلي. اوس به نو څه د پردیو تورسرو صفت درته کوم؟ ورور یې وویل: چې 100 ښېګڼې ولري، خو چې دا 21 څپونه یې په سر وي او دا د ګوتو په څوکو روان نه وي نو نه به یې راته یادوي. زرغون وویل: نه نو ته خو هماغه یوه خبره کوې. ورور یې وویل: ګوره زرغونه، وایي له کلي ووځه خو له نرخه مه وځه. ته دې دا خپل کور او کلي ته هم وګوره. وایي چې کلاله وکړه او خپله سیاله وکړه. په دې چې خپله سیاله په کور، کلي، د غره په سر، دښته او هر ځای کې شپې در سره تېروي.
که په لوږه وي او که مړه ګېډه هر وخت د تا پرده غواړي. زرغون په خندا وویل او مکتبۍ؟ ورور یې وویل مکتبۍ نه که خوشحاله وه په خېټه مړه او تبه یې برابره وه نو ښه کوز او بره به درته کېږي، خو چې یوه شبکۍ وږې شوه لوږه خو یې لا څه کوي، که د دې په تبه کار ونه کړې نو بیا هماغه شبکۍ وربوز کوږ وي، او چې وربوز یې کوږ کړ نو ټکری په اوږه کوي، او چې په هره خوا لاړه نو درنه تللې به وي، بیا به نو نه له شرمه حال ویلی شي نه به یې لټولی شي او نه به په کلي او کور کې د سیالانو او تربورانو له لاسه سترګې پورته کولی شي. زرغون وویل باور وکړه لالا، دا چې هر چا درته ویلي نو هسې له ځانه یې درته ویلي دي، په دې چې دا مکتبیانې هم مور پلار تربور خیل او قبیله لري، دوی ځانونه له موږ او تاسو ستر سیالان بولي، دوی هم ښه او بد پیژني، د نورو درناوی پیژني، داسې نه ده چې که خوښه یې وي نو شپې در سره تیروي او که یې خوښه نه شوه نو ټکری په سر کوي، او چې په کومه لاړه نو تللې به وي. اوهو ښې او بدې په هر چا کې شته، خو دا معنا نه لري چې ټول یو ډول دي. ورور یې وویل زرغونه نور دې په لنډه اوږده نه پوهېږم، که دې له موږ سره ورورۍ ته زړه وي او ښځه کوې نو بیا به یې زموږ په خوښه کوې، او که نه نو بیا ته پوهېږې او کار دی، خو بیا دا ونه وایې چې ورور مې او څنګه یې. زرغون وویل لالا دا خبره به په دنیا کې هم نه کوې، وروري به کوو له ښو نه ښه، او زما او ستا دومره کمزوري وروري هم نه ده چې اوس په یوه ښځه سره ختمه کړو، وروري به هم کوو او ښځه هم، او هم دا مکتبۍ، خو هله به یې کوم چې تا قانع کړم او په خپله راته ووایه چې ورشه نو اوس یې وکړه. ورور یې لږ په غوسه ګوره زرغونه د تا ولې له کلیوالو نجونو توره تېښته ده او په مکتبیو د ایمان ورکړه؟ زرغون وویل د ایمان او تورې تېښتې خبره نه ده. ورور یې وویل نو د څه خبره ده؟ زرغون وویل خبره د زړه ده. ورور یې وویل دا زړه یوازې د اوسنیو ځوانانو پیدا کړه او که پخوانیو هم زړونه درلودل؟ زرغون وویل اوهو هغوی هم زړونه درلودل، خو فکرونه د دواړو بدل دي. څه مطلب؟ مطلب دا چې پخوا ټول یو فکر یا نالوستي و، نو له نالوستي سره یې پرده خوندي وه. ورور یې وویل او اوسني؟ زرغون وویل اوسني نو هغه د ته وینې چې لوستي دي، د لوستي او نالوستي ګزاره نو که سره ناممکنه نه ده نو سخته خو خامخا ده. ولې؟ زرغون وویل په دې چې لوستي بیل فکر او دنیا لري او نالوستي بیل، نو ته چې دا دواړه بیل فکرونه سره یو کوې نو اول خو د دوی د فکرونو یووالی اسانه خبره نه ده، دا په کلونو کلونو وخت او کار ته اړتیا لري. څو نالوستي په خبره وپوهوې، سر یې ور خلاص کړې او هماغسې فکر وکړي لکه یو لوستی چې کوي. ورور یې وویل دا هسې پلمه ده. زرغون وویل پلمې ته اړتیا نشته، هو که مې د فکر او زده کړو خبره نه وای نو په تکو تورو سترګو همدا د تا به مې منلې وه، او اوس خو زما له سلو او زرو سره سرو کار ده، او سل او زر چې دي نو سل او زر قسمه خدمت غواړي، دا نو کله د یوې کلیوالو او نالوستې په وس پوره ده. ورور یې وویل د مکتبۍ په وس پوره ده؟ زرغون وویل اوهو که د هغې په وس نه وای پوره نو په ولاکه مې دومره سپین سترګي در سره کړې وای، بیا مې نو همدا ستا منله، دا اوس به یې هم ومنم، خو سبا به زما او د هغې ترمنځ دومره ستوماني پیښې شوې وي چې ته به هم را سره ستړی، کری ورځ به جنګونه او دعوې وي، داسې جنجال چې بیا به یې دا کلی هم په خلاصولو پورې پکو شي. نو د مکتبۍ او کلیوالي یوازې همدا د فکر توپیر دی. ورور یې وویل سخت په خوله کې چالاکه یې، ولاکه د قاضي هم ملامت کړي، داسې ووایه چې قسم دې کړی چې له خپلې خبرې وانه وړې. زرغون په خندا وویل نه د قسم خبره نه ده لالا، ګوره ته تر ما ښه پوهېږې چې دا د عمر سودا ده، داسې شی نه ده چې سبا یې بدله کړې یا یې خوشې کړې، په دې چې دا د عمر سودا ده نو د عمر سودا باید په خوښه وشي نه په زور. ورور یې وویل ښه
دا یې د تا واله، دا ووایه چې څوک دا او چیرې ده؟ زرغون په خندا وویل مکتبه یې ده او نږدې ده. ورور یې وویل چیرې نږدې؟ زرغون وویل په کورمه کې. ورور یې غږولې ده ده؟ زرغون اوهو کم او تومه مې غږولې. ورور یې په قوم څوک ده؟ زرغون له قوم پسې مه ګرځه، ښه سیاله پښتنه ده. ورور یې پلار څه شی لري؟ زرغون اوهو نو تا له اوسه بې پلاره زوی او لور لیدلې؟ ورور یې پلار یې څه کاره دی؟ زرغون ډاکټر دی. ورور یې وویل زموږ او د ډاکټرانو به نو چیرې وشي؟ زرغون وویل ولې ډاکټران خو څه کافرزاتې نه دي او نه له اسمانه راښکته شوي، خو همدا زما او ستا په څېر انسانان دي. ورور یې وویل انسانان خو دي، خو له هغه سره به په ژبه پوهېدل ګران وي. زرغون وویل له ژبې ته خلاص یې، ورور دې ورسره پوهېږي. ورور یې وویل خلک به څه وایي، میراث دی که څنګه، خپله ځان ته ښځه کوي. زرغون وویل هیڅ خبره نه ده، د دغې والا خلک نه دي. ورور یې وویل ښه نو ته به کله ورشې؟ زرغون وویل ډېر ژر، زه به خبرې ورسره وکړم، که ښه په خوښه او رضا یې زړه کېده نو هغه ده چې زه به خبره ورسره خلاصه کړم او په وروستۍ ورځ به بیا تا ور ولېږم او یا به دواړه ورشو، او که یې هغه و دغه کول نو بیا زه هم ترې تېر یم، بیا به نو د تا په خوښه کلیواله وکړم او د ځان سیاله وکړم. ورور یې وویل که دغسې وي نو خدای خو دې پناه درته ولګوي. زرغون وویل ځه خدای مهربانه ده. ورور یې وویل نور نو ناوخته ده، زه هم سبا سفر لرم. ورور یې وویل چیرې؟ زرغون وویل کابل ته ځم. ورور یې وویل ولې دا کار به نو څنګه شي؟ زرغون وویل دا کار هم له مخې سره کوم. ورور یې بیا به نو زه او ته څه سره پوه شو؟ زرغون ولې دا ټلیفون دې خدای لري. ورور یې وویل سمه ده نو ته پوهېږې او کار دی، په موټرو کې پام کوه، وخت ناوخت مه ګرځه، خلک خدای وهلي مازې پلمه سړي ته ګوري. زرغون ښه نو که سهار مو سره ونه لیدل نو له اوس دې د خدای په امان وي، په مخه دې ښه، انشاءالله سهار به سره وګورو. وروسته یې پرېکړه ملګرو به یې ویل د زرغون خوند د اوبو وړې په دې چې نه له موږ سره کینی نه ټوکې و ټکالې کوي، بس راشي یو څو مړۍ ډوډۍ وخوري، ګوتې یې لا نه وي څټلې چې بیرته ووځي او په خپله خونه ننوځي. یوه ویل کیدای شي څه کورنۍ ستونزه ولري، ځکه دا ځل چې له کوره راغلی نو ډېر مړاوی ده. دوی په همدې خبرو کې و چې زرغون راغی. د ده په لیدو سره یوه په خندا دا لنډۍ راپیل کړه چې ها پخوانۍ مزه دې نشته، لکه د زرو ګونګرو شور به دې کاوه نه. له دې سره ټولو وخندل. زرغونه مازي مسک شو. بیا یې وویل ولې ټول ما ته داسې حیران ګورئ؟ یوه ملګري ورته کړه زرغونه څه ستونزه خو به نه وي؟ زرغون وویل ولې؟ ځکه ډېر غلی یې. زرغون وویل نه څه خاص خبره نشته. ملګري یې وویل مقصد که څه ستونزه وي نو موږ ته ووایه. زرغون وویل ستاسو د کور ودان وي هیڅ هم نشته. د ډوډۍ له خوړلو وروسته زرغون په دې پلمه چې ټلیفون یې په خونه کې پاتې ده پورته شو. زرغون چې خونې ته لاړ نو ویل یې زرغونه بچو ورځ تر ورځې بدتري ده. هغه ده ملګري هم در باندې شکي شول. اوس څه کوې؟ پخوا خو به یوازې په خپلو سوچونو کې ډوب وم، نور څوک نه و خبر، اوس هم څوک نه دی خبر. خو دې ته یې زړه په تنګ دی چې ولې له دوی څخه ګوښې یم، تر څو به ځان په هغه و دغه تېر باسم. باید په یوه لاره فکر وکړم
او همدا اوس یې وکړم. نور له دې زور څه نه جوړېږي. زرغون لاړ، خپل کمپیوټر ته کېناست، بیرته پورته شو، په بستره کې اوږد وغځېد. ښایسته شبګۍ پروت وه، سترګې یې چت ته نیولې وې. وروسته یې د خونې ګروپ مړه کړ او په تیاره کوټه کې بیا پرېوت. موبایل ته یې لاس ورتېر کړ. له ځان سره یې وویل نور نو 2 کاله څه چې 2 ورځې هم نشم ورته کتله. همدا اوس ورته زنګ وهم او ورته وایم چې که دې خوښه وي سبا یا بل سبا ری باران در واستوم، او که نه نو بیا د الله مل شه. هو خو سبا ونه وایي چې ناځوانه وې. څو ځله یې له ځان سره وویل هو نو دا څه فایده چې پردي غمونه مې په سر اخیستي. کری ورځ همدا سوچونه دي، د دنیا ژوند او ملګري رانه پاتې دي. هره ورځ چې سره کینو بله کیسه نه وي. زرغونه څه ستونزه ده؟ موږ ته یې ووایه چې مرسته در سره وکړو. زه یې له ډېرې اندېښنې لکه ویښته نری شوم، او دا ولاکه دا هم وایي چې دنیا څو بغرۍ ده. خداز ده چې په سینه کې یې کاڼه ده که زړه، ټکی رحم نه لري. دا څو میاشتې عذر او زارۍ، کله لیک لیکه، کله ورته ټلیفون کوه، کله یو څه کله بل څه. خو په دې شپ شپ ونه شوه چې نن یې ور شفتالونه کړم، بله لاره نه لري. هماغه د لونګ خبره ده چې ویل یې د مین سړي مې دا زیړ زبېښلی رنګ به دیسي، لکه وچکۍ ته به یې چې تېره کړې وي، زیړ زبېښلی به ناست وي. رښتیا وایي نو دا تا او خدای څه ژوند دی؟ ټول عمر احتیاج، څه دنیا خو نه ده راټنګېدلې. که د کلیوالو خبرې او د ورور شلګي مې نه وای، خو که 10 کاله هم وای نو ورته ناست به وم. خو له یوې خوا مې ورور داسې بیړه کوي، ته به وایې چې همدا یو واده ده، بل د کلیوالو دې هم خدای خونې ورانې کړي. خداز د څه بلا به پرې لګېدلي. کری ورځ ډوډۍ خپله خوري او هوښیاري د بل په کارونو کې کوي. اوس نو زما ښځه کول او نه کول په دوی پورې څه اړه لري؟ د وړانګې دې هم که سړی نه وایي نو له شنه غمه ووایي چې رنګ ورک شي. کله وایي ولې وارخطا یې، کله وایي 2 کاله صبر وکړه، لکه وړ ماشوم یې رانه جوړ کړه، په دې او هغې مې تېر باسي. پخوا خو به یو د کلیوالو اندېښنه وه، اوس خو دا دی د ډېرې ملګري هم هره شبکۍ پوښتي چې څه ستونزه ده، موږ ته یې ووایه. نور نو 100 او 100 سودا نه کېږي، زه به نور تر چا ورسېږم؟ هماغه خبره ده وایي چې که غل نه اوړي نو مل دې واوړي. اوس نو له ناکامه باید خبره ورسپینه کړم، یا یې پرې ومنم. که یې ومنله خو لا ښه، او که یې نه منله نو زما مخه خو چا نه ده نیولې. دومره ډېرې لکه ښځې د وړانګې لکه چې زړه ده چې د 2 کالو په پلمه ټول عمر دې ته لاس تر زنې کښېنم. ته به وایې همدا یوه خبره یې زده ده چې ولې وارخطا یې. 2 کاله خو څه دومره زیات وخت نه ده، ستا 2 کاله هم صبر نه کېږي. زه ولې 2 کاله صبر وکړم؟ داسې خو نه ده چې مین شو نو د خدای ګناهګار شو، او چې څه دې خوښه وي نو هغسې پرې کوه. داسې خو هم نه ده چې څه د هغې زړه غواړي نو زه یې هم ورسره ومنم، ځکه ټک له 2 لاسونو خیږي. هېڅ اړتیا نه لرم 2 کاله څه چې 2 ورځې هم ولاکه صبر وکړم. په ټلیفون کې د وړانګې شمېره راواړوله، په غټه ګوته یې د اوکې تڼۍ کېکاږله. د څو زنګونو له تېرولو وروسته یې له سلام پرته ورته وویل ګوره وړانګې، ښه غوږ ونیسه، زرغون خبرې کوم، بیا به ګیله نه کوې. دا یوه خبره مې په پرانیستو غوږونو واوره. د 1 اونۍ کېږي چې له کوره راغلی یم. کور ته هم یوازې ستا په خاطر تللی وم. له ورور سره مې ټوله شپه ستا په سر ناندرې ووهلې. اوس هم پرې خفه یم، خو د ورور مې د کور ودان وي. اخر یې را سره ومنله. نوره نو ستا خوښه، که ښه په خوشحالۍ دې زړه وي چې ریباران در ولېږم او دا ترېړه وشکېږي، او که نه نو بیا ونه وایې چې زرغونه ناځوانه وې او خبره دې نه کړم. نور به مې د 2 او 3 کلونو په پلمه نه تېر باسي، په دې چې هلته ورور هم راته وویل یا واده وکړه او یا چې کومې خوا ځې نو زه په مخه دې کشه. ورور مې هم ملامته نه ده، کلیوالو تر پوزې راوستله. 100 رنګه خبرې د ورځې اوري. نو بیا درته وایم چې نه دې په 1 کال کې یم او نه په 2 کالو کې. همدا زما وروستی ټلیفون وګڼه، که دې خوښه وي دغه ده، او که دې خوښه نه وي نو د خدای په امان. وړانګې وویل ګوره زرغونه، ټلیفون قطع نه کړې،
ته ولې دومره په غوسه یې؟ تر 2 کالو مخکې زه هېڅ ته هم نه یم تیاره، خو ته بیا هم هماغه خپله خبره کوې. نو زه هم عذر لرم. دا 2 کاله کوم داسې اوږد عمر دی چې ته ورته وارخطا یې؟ ګوره، باور وکړه چې له څو مخ را اړوې نو بیا به 2 کاله پوره وي او د سترګو په رب کې به در باندې تیر شي. زرغون وویل: وړانګې، څو میاشتې خو دې په هو او نه را باندې تېرې کړې، اوس دې چې نیمه هو وکړه نو 2 کاله دې پلمه کړل. وړانګې وویل: هغه خو زما نه ستا خپله تېروتنه وه، په دې چې په زړه کې دې ګوړې ماتولې. نو زه خو څه علم غیب نه لرم چې ستا په زړه دې پوه شم، خو چې کله دې لیک راکړ نو ما هم درته وویل چې سمه ده، خو 2 کاله وروسته به غږېږو. ته هم داسې مه کوه چې څوک لاس درکړي او له مړونده یې ونیسي. څو ځله مې درته وویل چې له 2 کالو د مخه هیڅ امکان نه لري، خوابده کېږه مه. زرغون وویل: چې امکان نه لري نو د خدای په امان، زما هم همدا خبره په کار وه. وړانګې وویل: زرغونه، زرغونه، په همدې زرغونه کې زرغون د ټلیفون تڼۍ کېکاږله. بیا یې د کور شمېره راواړوله، زنګ یې وواهه، له ورور سره یې سلام وکړ. د ټولو له پوښتنې وروسته یې ورته ویل: لالا، زما له خوا عام او تام صلاحیت لري چې څوک دې خوښېږي نو ورځه پرې. د سپوږمۍ تر کلي